په افغانستان کې د سوپر کار موټر جوړونکی محمد رضا احمدي وایي د موټر ټول کارونه بشپړ شوي او نور یې پر سر سوداګریزې مذاکرې ته چمتو دی، خو زیاتوي چې د خلکو حیرانتیا لپاره یې د موټر بیه او نوم تر اوسه نه دی په ډاګه کړي او دا یې د سوداګریز پلان یوه برخه جوړوي. دغه موټر وړمه اونۍ د کابل پوهنتون پر یوه سړک نندارې ته وړاندې شو، په کور دننه او بهر وستایل شو او آن د هیواد ځینو ملي پانګوالو یې د پیرنې اعلانونه کړي دي. محمد رضا احمدي په ایران کې زیږېدلی او هلته یې تر 14 ټولګي د ساختماني انجینري برخه کې زده کړې کړي دي. موټر کومې ځانګړنې لري؟ انجینیر محمد رضا احمدي وایي له لومړۍ ورځې موږ غوښتل داسې موټر تولید کړو چې د سوپر یا ګړندي ورزشي موټرونو ځانګړنې ولري او داسې بیه ولري چې د لاسرسي وړ واوسي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل په یاد موټر کې له 50 سلنې ډیر المونیم او اوسپنه کارول شوي، د ډیر سرعت او کم وزن لرونکی دی او د موټر بدنه د المونیم او فیوري کاربون له ترکیبه جوړ شوی ده. احمدي د دغه موټر په اړه وایي ما تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي او فکر کوم چې دغه موټر به ډیر تقاضا پیدا کړي. هغه وویل چې د موټر ټول کارونه بشپړ شوي او اوس مهال د موټر پر سر سوداګریزې مذاکرې ته چمتو دی، خو د موټر نوم او بیه یې د خلکو د حیرانتیا لپاره پریښي ځکه دا د سوداګریز پلان برخه ده. انجینیر احمدي په افغانستان کې اوږدمهالو جګړو ته په اشارې وایي جګړه ختمه شوې او موږ عادي ژوند ته راګرځېدلي یو، لږ څه ستونزې شته خو اوس موږ له پرمختللو هیوادونو سره هیڅ توپیر نه وینو او هیڅ کار نشونی نه دی. نوموړي په هیواد کې له سیاسي تحولاتو وروسته له هیواده د افغانانو وتلو ته په پام وویل چې کډوالي یوه شخصي مسئله ده خو دته اوس لپاره افغانستان تر ټولو ښه ځای دی. هغه د افغانستان له سرپرست حکومته د دغې یوې پوښتنې ځواب غواړي چې آیا دوی رښتیا هم غواړي دغه هیواد جوړ شي؟ د ده په وینا که د دې پوښتنې ځواب ورکړي نو دوی نوښتګر به د هماغه ځواب پر بنسټ نور اقدامات وکړي. احمدي د خپلو نورو اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د یادونې ده چې د 1499 کال په وږي میاشت کې افغانستان د موټر تولید یوه شرکت افغانستان پاور خپل لومړنی جوړ کړی موټر نندارې ته وړاندې کړ. هیله ده چې دغه راپور له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.